السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه بنیادی طور درې موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول د افغان مهاجرینو د بېدخلۍ لپاره کریک ډاون اگر چې په باقاعده توګه شروع کړی شوی دی خو دا عمل ډیر زیات مشکل دی د دې لپاره بهترین حل څه کېدلی شي دا به زه په دې ویلاګ کې وړاندې کوم د دې نه علاوه په افغانستان کې تقریبا 200 پورې مراکز صحت بند کړي شوي دي چې له وجې دغه ملک د صحت د بحران سره مخ شوی دی او دغه رنګ د زنانو په صحت باندې به هم منفي اغیز د دې سره غورځېدلی دی د پروګرام په دې اخیری برخه کې به زه خبره کوم چې روس حکومت په دې باندې غور شروع کړی دی بلکې تقریبا دې ته نږدې شوي دي چې افغان طالبان د روس لخوا چې کوم دهشتګرد لیست تیار کړی شوی دی افغان طالبان د دغه لیست نه لرې کړی شي د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټس پرېږدوئ چې دا رنګ ماته پته لګي چې ستاسو آرا او تاثرات څه دي کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز به زه کوم چې د افغان کډوالو چې کوم مهلت و هغه په باقاعده توګه ایکسپایر شوی دی ای سی سی کارډ هولډرز او دغه رنګ نور چې کوم ایلیګل افغان دي د هغوی خلاف په باقاعده توګه کریک ډاون شروع شوی دی اگر چې دا کریک ډاون ډیر زیات سلو دی نن موږ ته داسې په نظر نه راغلی چې اکا دوکا واقعیات نه علاوه داسې یو فل فلج کریک ډاون موږ ته په نظر نه راځي خو بهرحال څه وخت هم یعنې راتلونکي څو ورځو کې دا عمل تیزېدلی شي خو زه به خبره کوم چې په پاکستان کې تقریبا 8,80,000 نه سیوا افغان ای سی سی کارډ لرونکي افغان کډوال دي دغه رنګ تقریبا 8,00,000 غیر قانوني نور افغان دي چې هغوی سره د سره اسناد نشته دی بهرحال د دغه ای سی سی کارډ هولډرز کې تقریبا ماشومان دي او یا فیصده ماشومان ویل کېږي چې هغه په پاکستان کې زیږېدلي دي د دې نه علاوه دریم کیټګري کې پی یو آر کارډ لرونکي دي دا هغه کسان دي د چا رجسټریشن چې د یو ان ایچ سی آر سره شوی دی او د هغې وروسته دوی ته په باقاعده توګه پی یو آر کارډ جاري کړی شوی دی زه به خبره کوم چې د افغان کډوالو دا اوسنی واپسي چې کوم ده یا د دوی بېدخلي چې کوم ده دا یو ډیر زیات ګران عمل دی یقینا چې د دې سره به پاکستان کې ډیر زیات مسایل پیدا شي او په افغانستان کې به هم مسایل پیدا شي تجارت مد کې هم مسایل پیدا کېدلی شي زه په خپله دا غواړم چې افغان مهاجرین په باعزته طریقې سره په ګریجولي یعنې مرحلهوار طریقې سره د پاکستان نه لرې کړی شي چې د دې سره کوم جزوي مسایل دي چې هغه راپورته نه شي کتونکو د یو اندازې مطابق که چېرې پاکستان 1500 پورې افغان کډوال د ورځې نسی او چې کوم هولډنګ کیمپس دي 3 هولډنګ کیمپس تاسو ته پته ده چې قایم کړی شوي دي په یې کې 2 خیبر پښتونخوا کې دي او یو په صوبه سند کې قایم کړی شوی دی په دې کې ویل کېږي چې د 1500 پورې د کسانو د ګنجایش شته دی او د دې وروسته به چې 1500 کسان دلته رایوځای کړي شي او د دې وروسته به دوی د تورخم په ذریعه او دغه رنګ د بابدوستي په ذریعه خپل هیواد ته لیږلی شي کتونکو دا عمل که چېرې مطلب 1500 پورې افغان کډوال پاکستان د ورځې نسی نو تقریبا د دې سره 15 کاله کې یا شپږ کاله کې دا عمل سرته رسېدلی شي ځکه چې افغان کډوال داسې په اسانۍ سره نشي وتلی ځکه چې د هغوی دلته کاروبارونه دي د هغوی دلته دکانونه دي مارکیټونه دي کولاو کاروبار دی مطلب تاسو وینئ په دې ډابو باندې ناست وي یا چې کوم د دکانونو نه او مارکیټونو نه بهر چې کوم ریډیبان دي ګڼ شمېر افغانان دي د دوی ریلوکیټ کول افغانستان ته تلل دا یو مشکل کار ماته ښکاري نو د دې لپاره لازم ده چې د دا نه یو غټ پریکټس یعنې 15 کاله 4 کاله په دې کې په اسانۍ سره لګېدلی شي که چېرې صرف 1500 کسان مونږ د ورځې ګرفتارو نو دا یقینا چې په دې باندې ډېر زیات ټایم لګېدلی شي نو زما رای دا ده چې په دې مد کې د حکومت پاکستان یو وارې بیا د افغان چې کوم سفارتکار دی په پاکستان کې د هغوی چې کوم نمایندګان دي صادق خان صاحب له په دې کې کردار ادا کول پکار دي چې د دې ټولو کسانو سره رایوځای شي په دې کې د مهاجرینو چې کوم کمیټۍ دي هغوی ممبران یا مشران رایوځای کړي او د دوی سره خبره وکړي چې به موږ ته فاینل خبره وکړئ چې تاسو څومره ټایم غواړئ میاشت غواړئ 2 میاشتې غواړئ 15 ورځې غواړئ یعنې یو نیمه میاشت غواړئ یعنې په دانه ټایم کې تاسو ولنټیرلی په رضاکارانو توګه تاسو وځئ نو د دې نه پس که بیا تاسو په پاکستان کې نو بیا پاکستان ډیر زیات کریک ډاون کوي نو دوی له داسې یو بل مهلت ورکول پکار دي ځکه چې که چېرې مونږ یو تیزه کاروایي هم وکړو پاکستان کریک ډاون هم وکړي نو دا د دې سره ډیر زیات مسایل رامحیطه کېدلی شي ځکه چې 8,80,000 پورې دغه ای سی سی کارډ لرونکي دي او د دې ترڅنګ د غیر قانوني
قانوني افغان کډوالو خلاف په هم کاروي کولی شي. نو دا یو ډیر غټ پریکټس چې کوم دی ثابتېدی شي او دا یقینا چې د پاکستان په مفادو کې ماته نه ښکاري. اگر چې دا د ریاست پالیسي ده چې دا ټول مهاجرین دي خپل هیواد ته ولېږلی شي او دوی د په پراپر طریقې باندې پاکستان ته راشي، دا یو ډیر موزون حل دی. خو دا چې کوم طریقې کار دی په دې کې لږ غونتې رد و بدل راوستل پکار دی. په دې کې یو وارې بیا د دغه ټولو سټیک هولډر سره کېناستل پکار دی او د دوی سره سلا مشورې وروسته دوی ته ویل پکار دی چې آخر تاسو څونه وخت پاکستان کې یعنې څونه ټایم کې به تاسو دلته یا کاروبار دی یا وړوکی کاروبار دی دکان دی یا څه دی دا تاسو څونه ټایم کې به ابنډن کړئ دا به پرېږدوئ خپل هیواد ته به ستانه شئ. نو د دې وروستو که چېرې پاکستان کریک ډاون کوي نو بیا به یو ډیر ښه جواز پاکستان ته په لاس ورشي، ځکه چې په دومره غټ تعداد کې افغان مهاجرین د ملک نه ویستل د دې لپاره به زموږ ریسورسز چې کوم دي وسایل چې کوم دي دا به په کار راځي، ځکه چې یو خو به رینجرز FC او د دې نه علاوه چې کوم پولیس دي دا به انګیج او دلته الریډي موږ ته پته ده چې پاکستان د سیکیورټي صورتحال ښه نه دی. اگر چې د افغانستان ځینې یو سیکشن داسې دی چې هغه په پاکستان کې د انسیکیورټي چې کوم یعنې دهشتګردۍ واقعیات دي په هغې کې ملوث نیولې شوي دي. خو زه به دا رای ورکمه چې دا خلکو له دې په آرام سره ګریجولي اجازت ورکړی شي او د هغوی چې کوم اپیل دی دا دې ومنستلی شي چې دا رنګ نه صرف د پاکستان وسایل په صحیح طریقې سره استعمال شي او افغان مهاجرین هم په صحیح طریقې سره خپل هیواد ته ستانه شي. ځکه که چېرې څنګه چې ما ذکر وکړ که چېرې 1500 نه تر د 1000 پورې افغان کډوال مونږ د ورځې ګرفتارو نو تقریبا د 3 نه تر د 15 کاله پورې به لګي. نو مونږ خو دا هومره ډېر تعداد کې یعنې په دانه غټ میګنیچیوډ سره مونږ خپل وسایل نشو په کار راوستلی. خو د دې لپاره په کار ده که چېرې پاکستان یو فل فلیج کریک ډاون کوي نو یو چانس دی دوی ته ورکړی شي چې بھئی تاسو مزید څونه ټایم غواړئ، تقریبا 3 کالو نه حکومت پاکستان تاسو ته لګیا دی، تاسو په هغې باندې عمل درآمد نشئ کولی او په افغانستان کې امن راغلی دی. هلته چې کوم حکومت و د امریکې حکومت و جګړه روانه وه هغه جګړه ختم شوې ده، امریکا وتلې ده، اوس عبوري حکومت قایم دی او هغه افغانان د چا ژوند چې په خطره کې دی هغوی دې بالکل نه ځي افغانستان ته او هغوی لپاره دی چې کومو ملکونو د هغوی سره کومیټمنټ کړی دی یعنې دا هغه کډوال دي چا چې د امریکې سره یا نورو هیوادونو د فوجیانو سره په افغانستان کې خدمات ترسره کړي دي نو د دوی لپاره دی هم زمینه برابر کړی شي چې د دوی ژوند په خطره کې پرې نه ځي. کتونکو د دې نه علاوه د پاکستان او افغانستان چې کوم جوائنټ چیمبر اف کامرس دی دوی هم یو راپورټ جاری کړی دی که چېرې په دې طریقه باندې افغان مهاجرین بې دخل کیږي نو د دواړو هیوادونو چې کوم تجارت دی دا زیرو ته راتللی شي او دا ډېر په دې باندې بد اغیز غورځېدلی شي. نو څنګه چې ما ذکر وکړو چې داسې یو سیسټمیټک طریقې سره د دوی وباسلی شي ځکه چې دلته فیملیز دي دلته انساني همدردۍ معامله هم مخې ته راځي نو په کار دا ده چې په مرحلهوار طریقې سره دوی د خپل وطن ته استانه کړی شي. د ټولو نه اهمترین رپورټ د افغانستان نه راغلی دی اگر چې ډیر زیات مایوس کن رپورټ دی یعنې چې کله نه امریکې د USA امداد بند کړی دی نو په د هغې امداد د بندولو منفي اثر په افغانستان باندې هم راغلی دی او تقریبا 300 پورې مراکز صحت بند کړی شوي دي. کتونکو دا هغه مراکز صحت دي چې د یعنې کوم چې به د امریکې په امداد باندې زیاتره چلیدل هلته چې اگزیکټیو اډر پاس شو نو مطلب د دې مراکز صحت باندې بد اغیز پرېوته او تقریبا اوس ویل کېږي چې 200 پورې دغه مرکزونه بند کړی شوي دي. کتونکو د دې له وجې عام افغاني ته او زنانو ته د هغوی صحت ته ډېر مسایل پرېوتلی شي او دغه رنګ د ملک د صحت د بحران سره مخ کېدلی شي. اگر چې د صحت د بحران سره خو الریډي مخ دی دا ملک د دې نه علاوه چې کوم د زنانو تعلیم دی او بیا د صحت مسلې دي نو دا ډېر زیات غټ لوی چیلنجز دي. یقینا چې افغان طالبانو له هم په دې کې لږ غونتې د مطلب د نرمو پالیسو نه کار اخیستل وي. د دې نه علاوه که چېرې دغه یونټ چې کوم دي مرکزي یعنې چې کوم د صحت مراکز دي دغه یونټ بند پراته وي نو دې له وجې به هغه زنانه څوک چې حامله وي د هغوی ژوند په خطره کې پرېوتلی شي. نه صرف د زنانه بلکې د هغوی چې کوم متوقع ماشوم دی د هغوی ژوند هم د خطراتو سره مخ کېدلی شي. یقینا چې د افغانستان کې چې کوم د مطلب د ډلیوري دوران د ماشوم د کېدو دوران چې کوم د هلاکتونو شره ده هغه یو وارې بیا سیوا شوې ده نو یقینا
چې افغان طالبانو له داسې پالیسي خپلول پکار دي چې دغه خلک مزید د بحران سره مخ نشي او خصوصا د زنانو صحت ته چې کوم ورپېخ چیلنجونه دي په دې باندې قابو ومومي. د دې لپاره افغان طالبانو له پکار دي چې کوم ریجنل طاقتونه دي، پاکستان دی، چین دی، روس دی، یا نور چې کوم ایران دی، یا نور چې کوم د دوی سره په د وسط ایشیا مسلمان هیوادونه دي، د دوی سره خبره پکار ده چې په ایمرجنسي بنیادونو ایمرجنسي بنیادونو باندې افغانستان ته فنډونه ریلیز کړي، د دوی د مدد دی وکړي شي. که لږ مدد وکړي شي نو یقینا چې په افغانستان د دې صحت د بحران نه وتلی شي. د ټولو نه په اخره کې اهمترین بیان راغلی دی د روس لخوا. روس کې تقریبا چې کوم د روس پروسیکیوټر جنرال دی، مطلب د هغوی چې کوم اټارني جنرال دی یا سرکاري وکیل دی، هغوی سپریم کورټ ته ویلي دي چې افغان طالبان د چا نوم چې په دهشتګرد تنظیمونو په لیست کې شامل دی دوی دې لرې کړی شي. مطلب د پروسیکیوټر جنرال نه موږ مراد اخیستلی شو چې د روس حکومت ته سپریم کورټ ته دا ویلي، ځکه چې د افغان طالبانو د دهشتګرد تنظیمونو په لیست کې شاملول د سپریم کورټ فیصله وه، یعنې د روس سپریم کورټ فیصله وه. اوس داسې ښکاري چې روس په دې کوششونو کې دی چې افغان طالبانو سره تعلقات ښه کړي او د هغوی نوم چې کوم دی د دهشتګرد تنظیمونو نه لرې کړي. د دې بنیادي مقصد د سیکیورټي مقاصد هم دي، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم افغان حکومت ته چې کوم درپیش ستونزه ده سیکیورټي، هغه داعش دی او دغه رنګ نور لوی واړه تنظیمونه دي. دغه رنګ روس ته هم چې کوم لویه خطره ده د دهشتګرد تنظیم نه، نو هغه هم داعش دی. نو په دې ځای کې دواړو هیوادونو لپاره یو کامن ګراوند جوړیږي. د دې په بنیاد باندې زما خیال دا دی چې روس دا فیصله کړې وي چې افغان طالبان د دهشتګرد تنظیمونو د لیست نه لرې کړی شي. یقینا چې روس حکومت داسې فیصله لا نه ده کړې، خو موږ کتلی شو چې مطلب په نږدې ماضي کې داسې کېدلی شي، یعنې په نږدې مستقبل کې داسې کېدلی شي چې روس د افغان طالبانو نوم د دهشتګرد تنظیمونو د فهرست نه لرې کړي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.